حمزه بابا وای هغه چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. او بیا محترم رحمت شاه صاحب وایي چې زما په دواړو اوږو ناستو فرشتو ولیکئ، هر څه لیکئ خو په پښتو یې لیکئ. احمد شاه بابا وزیر پښتون فاتح پاچا بلل کېږي چې دلی څخه تر مشهد نشاپور او د وامو څخه تر بیا تر مرګرۍ پورې د خپل ستر افغانستان لپاره پراخه او عظیمه پښتني امپراتوري جوړه کړه. پښتانه او د پښتو ژبه یې دنیاوالو ته وروپېژنده او د پښتنو د یوه ډېر ستر شاعر په حیث هم په تاریخ کې نوم ثبت شو. د احمدشاه بابا څخه وروسته د هغه کې مرشد دراني هم د پښتو او هم د دري ژبې شاعر تېر شوی، خو هغه د ایراني فرهنګ تر اغېزې لاندې راغلی او داسې معلومېده چې د ایراني فرهنګي ښکلا په وندر کې سر ور نه ایستلی. وروسته د امیر دوست محمد خان پلار د ایراني قزلباشي سره واده کړی او امیر دوست محمد خان تر پیدا شوی دی. بیا امیر عبدالرحمن خان او د امیر شاه خان څخه ځان په دې چې د پلار مور یې د یوې پښتني کورنۍ څخه وه لوړ او بر بولي چې بدبختانه دې پروسې دوام وکړ. ایراني فرهنګ د پښتنو پاچاهانو په دربار کې دومره غلبه وکړه چې پاچاهان دوی وو، خو د چار چلولو واک او اختیار یې د غیر پښتنو یا د ایرانیانو په لاس په غیر مستقیم ډول چلېده. خو برعکس ایرانیانو تر اخره پورې یو پښتون هم په حکومتي چارو کې د ځان سره شریک نه کړ. دوستانو لږ ځیر شئ وګورئ چې نن سبا یو ځل بیا هم افغاني اصیل کلتور، افغاني اصیل فرهنګ او د پښتو اصیله ژبه د بشپړ ایراني ښکلا تر اغېز لاندې راغله. پښتني مور او پښتانه پلار زېږولي د تاریخي قندهار اوسېدونکی دی چې د چارواکي په ګدۍ همدا اوس ناست دی او د لوی احمدشاه بابا پټکی یې په پردۍ قرهخوړۍ تبدیل کړی دی او د پردي کلتور چپنې په غاړه کې کړې. هېڅکله هم په پښتو ژبه نه غږېږي او هغوی چې د ده سره په تشکیلاتي سیاسي هرم کې ځای پر ځای شوي او یا ځای پر ځای کېږي او هلته د پښتو ژبه اخیستل کېږي، بیا وزارت معینیت ریاست قومندانۍ او په نورو دولتي سترو دندو ګمارل کېږي. آیا دا واقعیت نه دی؟ یقینا چې د دې څخه نور پورته واقعیتونه هم شته چې پر هغې به موږ د هجرت او د غربت په دوران کې خبر نه یو. نو پس د دې پورته څوک څنګه ویلی شي چې پښتانه د ښکېلاک په ځنځیرونو کې نه دي تړل شوي؟ که تر تعصب څخه تېر شو او واقعیتونو ته مخ ور واړوو نو خامخا دې پایلې ته رسېږو چې که څه هم پښتانه په افغانستان کې د یوې نړیوالې احصایې له مخې د افغانستان د نفوسو 63% تشکیلوي، خو په اصطلاح د ملي مصلحتونو او واقعي دیموکراسۍ ته د احترام په بنیاد د همدې فیصدۍ زیاتره برخه په فارسي ژبه غږېږي. افغانستان یو ګڼ توکمیزه هېواد دی. هر افغان که په خپله مورنۍ ژبه خبرې وکړي نو موږ به د بهرني ښکېلاک ځایونو څه مات کړي وي، خپله مورنۍ ژبه به مو په پښو درولي. حال دا چې دا اصل په ایران او پاکستان او سیمې په ځینې نورو هېوادونو کې په پام کې نیول شوی. په پاکستان کې اردو او په ایران کې فارسي ملي او رسمي ژبه ځکه دي چې هغوی ورته د اکثریت ژبې وایي. د پښتنو بابا وزیر محمد ګل خان مومند وایي د یوه قوم ژبه چې حاکمه نه وي هغه قوم هم حاکم نشي پېژندل کېدی او پردۍ ژبې دي په دوی حاکمې او پردي فرهنګ ته پښتانه باید نشي پېژندل کېدی. وبخئ، پښتانه باید په دې پوه شي چې د بهر لخوا پښتانه امیران او سروران تل دې ته هڅول کېږي چې د خپلې ملي ژبې تېر شي او پردۍ ژبې دې پر دوی حاکمې او پردي فرهنګ ته د دوی درناوی سره ټیټ وي. وزارو په 1926 کال د افغانستان پاچا حضرت امان الله خان د پښتو ژبې د تعمیم او رسمي کېدو فرمان جاري کړ. یو شمېر قزلباشان او ایران پلو اشخاص ورسره ځکه ضدیت وښود چې مهدي فاروق چې په هېواد کې د ایران سفیر په افغانستان کې یو شمېر پلورل شوي د پاچا پر ضد راولمسول او مخالفت یې ښکاره کړ او ملا فیض محمد کاتب هزاره چې د فیض فیوزات کتاب لیکونکی و په پټه یې دا سړی هم ورساوه چې د امیر حبیب الله خان او د غازي امان الله خان پر ضد داسې څه ولیکي چې ولس پرې راولمسېږي او دا دواړه امیران یو پر بل پسې د خپو راوغورځېږي. امیر عبدالرحمن خان پښتون مخکې دوی رسمي ژبه منلې خو علمي ځکه نه ګڼلې چې د مور لخوا بل څوک او د بل چا تر اغېزې لاندې راغلی و او پردي فرهنګي ښکېلاک ورباندې او پردي فرهنګي ښکېلاک ورباندې اغېزه کړې وه. د هغو دښمنانو تحریکات او لمسولو په معنا نه پوهېدل چې د غیر پښتنو په لاس د پښتنو د ملي تاریخ د تحریف او مسخره کېدو مخه ونیسي. خو د هغه د نیکه خو هغه د نیکه دراني احمدشاه بابا په وخت کې پښتانه دومره په یوه واکمن قوت تبدیل شوي وو چې د هند سترې وچې واک او اختیار یې هم په لاس کې وو. هندي پوهان او په تېره بیا تاریخ لیکونکي په دې عقیده لري چې که د هند تاریخ څخه د پښتنو چتر یا څپرکی وایستل شي نو د هند تاریخ یو بشپړ او د منلو وړ تاریخ نشي ګڼل کېدلی. اوس د قضاوت پکار دی چې سړی اټکل کولی شي چې افغانستان په تاریخ کې د پښتنو ونډه څومره غټه او څومره برجسته وه. نو په دې اساس زه پرته له تحریف او ډاډ څخه ویلی شم چې د معاصر یا اوسني افغانستان بنسټ ایښودونکي پښتانه دي. زه په دې کلک باور لرم چې پښتنو هغومره چې ځان نه دی پېژندلی هغومره نورو پېژندلي دي. ستر عالم اولاف کیرو وایي چې
پښتنو نور شاهي ته رسولي، لیکن د خپل کور په جوړولو او ودانولو او د هېواد د دننه د پیاوړو حکومتونو په جوړولو کې همیشه پاتې راغلي دي. دا ځکه چې بهرنی فرهنګي ښکېلاک پردي فرهنګي ښکېلاک پرې غلبه حاصل کړې ده. د امیر دوست محمد خان په دربار کې لیکوالانو، پوهانو، څېړونکو او ادبپوهانو د پښتو د ادبي غورځنګ لومړني ګامونه پورته کړي او د تاریخ د مختلفو لوړو او ژورو څخه تېر شوي او دا د نن سبا یې موږ اوسنۍ بڼه په سترګو وینو. ما ته هغه څوک پښتون مشر ښکاري چې په پښتو ژبه خبرې کړې وي، ما ته هغه څوک پښتون مشر ښکاري چې په پښتو ژبه یې خبرې کړې وي، پښتو یې لیکلې وي او د پښتو ژبې ته علما او عمل خدمت کړی وي. د امیر شېر علي خان په امارت کې چې د 1888 د 1890 کلو په منځ کې دوام وموند، دغه مدبر پاچا د خپلو کورنیو ټولو مخالفتونو سره یو متقي روڼان دی او د پښتو ژبې سره همدرد او خواخوږی پاتې شوی دی. بیا د هغه زامنو سردار محمد ایوب خان چې مور یې اصلا د ننګرهار د کامې د ولسوالۍ څخه واک په 1883 کال کې د میوند تاریخي غزا په خورا مېړانه او د پښتنو په همت او سرښندنې سره وګټله چې تاریخ په استناد د انګریز د 12,000 پوځ څخه یوازې 15 تنه ژوندي خپل هېواد ته ستانه شو. پیرنګیانو چې د خپل د پښتون ټبر توره مېړانه ولیده نو یې د ځانونو سره فیصله وکړه چې پښتانه ښکېلاک دښمنه قوم دی او څوک یې په زوره غلام کولی نه شي. ځکه پیرنګي مشرانو سر په سترګو ولیدل چې ان یوې پښتنې پېغلې څومره په شهامت سره د یوې شهید او غازي بیرغ د ځمکې څخه راپورته کړه او له خولې دا ناره ووتله که په میوند کې شهید نه شو خدای ګلالۍ یا بېننګۍ ته سر ساتي نه. ته په میوند کې ځان شهید کړه، زه به سورشاه ستا په زیارت وغوړوم. د ملالۍ اواز یو آسماني نازل شوی تندر و چې په پیرنګیانو راپرېوته او د میوند په دښته کې په انګریزي لښکرو سخته به یې وګرځوله او د الله اکبر په یو هیبتي چلې سره ټول پیرنګیان جهنم ته واستول.